چې په مونږ باندې ګران شو بلا ګران شو چې مخوښ شو راته ستوري د اسمان شو چې زمونږ ریبارې به یې کولې د ظالم بچي زمونږ رقیبان شو چودرې به زمونږ جارو کولې هغه خلک نن زمونږ ملکان شو بس چې مونږ د شرافت څادر په سر کو د شاخې تاخې زامن هم بدماشان شو فرات سے چودرې به زمونږ جارو کولې هغه خلک نن زمونږ ملکان شو دا زمونږ بدقسمتي نه ده نو څه دي چې د ګډو بچي هم راته لیوان شو او بس چې مونږ د شرافت څادر په سر کو د شاخې تاخې زامن هم بدماشان شو او بل دی چې یاران مې ټول د یارانې قابل دي یاران مې ټول د یارانې قابل دي خو څو یاران په انتخاب ساتمه مړه چې وخت راشي نو وخت لمبه زه د زرې حساب ساتمه دا خپل خاطر ګڼه چې نه درکوم ګینه د هر سوال دی جواب ساتمه څومره مازغه چې ستا په ټول سر کې دي دومره مازغه خو د خراب ساتم یو ورته بل وایم چې په خپله دروند یمه یاران درانه ساتمه پښتون سړی یمه ویونه پښتانه ساتمه چې د غلام ابن غلام په مخ کې ټیټ وي ولاړ نه داسې سر ساتم او نه داسې مازغه ساتم زړه کې مې یاره ده خطر د سر لرم زړه کې مې یاره ده واسې ځان سویایم یوه خبره او چې دغه غازیان دغه ځوانان د پښتون ښکلي غازیان د پښتون په اور یې وسوځول د پتنګان د پښتون ولت پت په وینو پراته داسې مشران د پښتون و هر چاته ویلی نشم کیسه جوړه هسې ځان سویایم یوه خبره ده ووی چې راشه کوڅو کې یتیمان وګوره تنګ په ژوندون د مظلومان وګوره و د یرې رپي لکه پاڼه د ګل ورته ولاړ تور خماران وګوره و راوړی تور خمار شین سترګې پاړو راوړی تور خمار شین سترګې پاړو زمونږ نه مخ اړوي د نن یاران وګوره او بندي بلبل بندي په پنجرو زخمي کوتره بلبل بندي په پنجرو زخمي کوتره ده واسې ځان سویایم یوه خبره ده هوښیار یې پیغلو اخلي و راځي په کور حیا دې پیغلو اخلي راځي په کور و نن چوکیدار د کلي شوراته چور حیا د پیغلو اخلي راځي په کور و نن چوکیدار د کلي شوراته چور و خپې و لاسونه یې تړلي راته خپې او لاسونه یې تړلي راته خوله یې زما ګنډلې نځي ته شور او مالداران واګداران هم دي په غوږونو کاڼه واګداران هم دي په غوږونو کاڼه کړي د شرابو نشې پراته نسکور و توره وتل یې د ځوان خاص دي زیګره توره وتل یې د ځوان خاص دي زیګره هسې ځان سویایم یوه خبره او چې ځوانان بې ننګه شلو بل پسې ځي د ژوند نشه کې خوب د څنګل پسې ځي و د احمدشاه توره یې پرېښودله د احمدشاه توره یې پرېښودله په نرمو شونډو تور وربل پسې ځي و د نن سبا شاعران هم دغسې د نن سبا شاعران هم دغسې د ننګ لیکل نه کي زل په غزل د پسې ځي او مستانه جاړي په زړه خوله کې سندره هسې ځان سویاي یوه خبره غزل یو څو غزل یو څو شعرونه چې خیر کته ګلونه سوځولي دي ما هم ارمانونه سوځولي دي او شپه مې په توبو کې سبا کړې ده ما پرې ګناهونه سوځولي دي او بیا د وطن غرونو راته وژړل چا ترې نخترونه سوځولي دي او وی هغه هم زمونږ مشري کوي هغه هم زمونږ مشري کوي چا چې جوماتونه سوځولي دي هغه هم زمونږ مشري کوي
چا چې جوماتونه سوځولي دي او دا چې د سپو ځان له کورونه دي دا چې د سپو ځان له کورونه دي دوی بلا کورونه سوځولي دي دا چې د سپو ځان له کورونه دي دوی بلا کورونه سوځولي دي او بیا هم در په چغو چغو وژړل بیا چا قرآنونه سوځولي دي او د غزل مطلب ده چې په ځان پوهه نشي سم ګناهګارېږي او سړی عشق کې یو دم ګناهګارېږي او دا د ژبې زهر نه دی ولې دا د ژبې زهر نه دی ولې که یوازې مار لرم ګناهګارېږي چې ما وجړل د یار په هجر کې نن ټوله شپه چې ما وجړل زما په غم باندې اسمانه څنګه تا وجړل د ماشومتوب نه خپل طبیعت لا بابا نه پرېښودم د ماشومتوب نه خپل طبیعت لا بابا نه پرېښودم چې در په در شوم نو اول راته بابا وجړل مننه او شعر دی چې د شلېدلې ګریوان ولیدم او خلکو ویشتم چې د شلېدلې ګریوان ولیدم او خلکو ویشتم دا و اول ځل چې ما وخندل او تا وجړل مننه چې د شلېدلې ګریوان ولیدم او خلکو ویشتم دا و اول ځل چې ما وخندل او تا وجړل او صرف پتنګ یې د لمبې په ځلا نه دی سوی صرف پتنګ یې د لمبې په ځلا نه دی سوی شمې هم ورو د ماښام نه تر سبا وجړل غزل مطلب کو چې سګنای کال موسمونه لیونی دي سګنای کال موسمونه لیونی دي په خزان کې چې راغلي پسرلی دي او شعر د چې علامه د بدمنۍ د ختمېدو دي علامه د بدمنۍ د ختمېدو دي د وطن پر راپورته شازلمي او شعر د چې سړیتوب په جسم نه دی معنوي دی سړیتوب په جسم نه دی معنوي دی چې په کام وطن مین وي دا سړی او شعر د چې پسرلی او یار یو ځای دا ځل راغلي پسرلی او یار یو ځای دا ځل راغلي خوشبویانې دي د ګلو هرکلي دي او د وطن چې هر یو کاڼی راته لال شو د وطن چې هر یو کاڼی راته لال شو دا مې ټول کې رحمتونه دلالي دي او شعر عرض دی چې د یار وصل مې د زړه تیارې کړې ورکې د یار وصل مې د زړه تیارې کړې ورکې د سحر نه زما ښکلي ماښامي او مکتاب د غزل چې بلد شو کندهار له زحمتونو چې بلد شو کندهار له زحمتونو اوس غمونو ته غم نه وایي غمي ډېره مننه چې شعرونه چې واړه الټه زه د خوبونو په تعبیر ستړی یم واړه الټه زه د خوبونو په تعبیر ستړی یم ربه ګیله نه کړم خو ډېره د خپل تقدیر ستړی یم خو موږ دواړه ستړي یو خو دواړه مختلف ستړي یو موږ دواړه ستړي یو خو دواړه مختلف ستړي یو ته په خندا ستړی لالي او زه په ویر ستړی موږ دواړه ستړي یو خو دواړه مختلف ستړي یو ته په خندا ستړی لالي او زه په ویر ستړی یم او ما خپل واکدار ته څو ځل خپله جولې نیولې یم ما خپل واکدار ته څو ځل خپله جولې نیولې د پښتنو د سر په خیر لکه فقیر ستړی یم د اسمان پرک لا چا نیولې دی توبه وباسه خاورې به مړه ستا بابا په اسمان ګوتې وهي او د ذات تپوس ورځنې مه کوه که عقل لرې د ذات تپوس ورځنې مه کوه که عقل لرې د بل په کار کې به بدذاته انسان ګوتې وهي او د اننګو نه چې پرېشانې زلفې واړوي دا د اننګو نه چې پرېشانې زلفې واړوي دا یم که اشنا چېرته په لاله مرجان ګوتې وهي او دواړه غیرت او پښتو کور ته رانه وختلي دواړه غیرت او پښتو کور ته رانه وختلي د زمرو خوله کې نن سبا جدلانو ګوتې وهي او سپرلي ستا د رنګونو اثر پرې شوی که نه سپرلي ستا د رنګونو اثر پرې شوی که نه خپلو ته ذکر مې په ګیره شیخان ګوتې وهي او
او د زړه جذبو ته ور ورچوي دا ښکلي ښکلي د زړه جذبو ته ور ورچوي دا ښکلي ښکلي مړه بیخي زما په دینه ایمان غوټې وهي د زړه جذبو ته ور ورچوي دا ښکلي ښکلي مړه بیخي زما په دینه ایمان غوټې وهي او غلامه ځان ساته د صبر په چوکار دننه غلامه ځان ساته د صبر په چوکار دننه په ما ساته چې بلا رقیبان غوټې وهي تا خو تورې خاورې واغوستې ولاړې زمونږ ډکه د عذابه زندګي ده غزل له مطلع نن ښکاري راته داسې لکه یار دی ګیلمن نن ښکاري راته داسې لکه یار دی ګیلمن او راغلی خدای دې خیر وکړي ریبار دی ګیلمن و شعر دی چې هوا د نفرتونو ده الوتې په هر لور هوا د نفرتونو ده الوتې په هر لور یار یار نه رور له روره وزوینه پلار دی ګیلمن او مخکې شعر دی چې زه حق ته حق وایم زما لویه ګناه ده زه حق ته حق وایم زما لویه ګناه ده په دې رانه دا باز یار اغیار دی ګیلمن و یو کس ته مې د مینې نه اظهار وکړو خفه شو یو کس ته مې د مینې نه اظهار وکړو خفه شو یو کس رانه د مینې په اظهار دی ګیلمن وطن زما خیبر خرڅوي او دا جوارګر د وطن سما او غر خرڅوي او څوک د تپوس ترې نشته ښځې او نر خرڅوي څوک د تپوس ترې نشته ښځې او نر خرڅوي او دلته تالان راګرځي دا لر او بر خرڅوي او دا سوداګر د وطن زما خیبر خرڅوي دا جوارګر د وطن سما او غر خرڅوي او څوک تشې خاورې څوک پکې زر خرڅوي څوک تشې خاورې څوک پکې زر خرڅوي او څه عجیبه خلک دي چې خپل رهبر خرڅوي څه عجیبه خلک دي چې خپل رهبر خرڅوي او نو مونږ له به خاورې راکړي مونږ له به خاورې راکړي دا چې خپل سر خرڅوي او دا سوداګر د وطن زما خیبر خرڅوي دا جوارګر د وطن سما او غر خرڅوي بل شعر دی چې دا ټوپکمار چړیور دا ټوپکمار چړیور پښتون لښکر خرڅوي او چې ابدالي ګټلې هغه سنگر خرڅوي او زما ملک او ملا زما ملک او ملا ټول په خبره خرڅوي حاجی معروف کاروان د ملګریو ډېر زیاته مننه چې داسې محفلونه را جوړوي یقینا چې دوی ته دا احساس دی چې د هر تحریک په شا د شاعرانو موجودګي ضروری ده مونږ کا په دې نږدې ماضي کې وګورو تحریک پاکستان په خپل نظر کې ونیسو یا خدایي خدمتګار تحریک تاریخ وګورو نو دغه چې څومره شاعرانو کامیاب کړي دي دا تحریکونه نو دومره چې کوم دی پکې د نورو خلکو برخه کمه ده او وجه دا لکه علامه اقبال وګوره د تحریک پاکستان په شا ولاړو داسې نور شاعران مخفي صاحب واخلا اجمل بابا واخلا بلا اړیر دا تحریکونه چې کوم دي کنه نو دا شاعر چې کوم دی دا د اهمیت هم شته دی ځنې ملګرو دا مشاعره خو یقینا چې د سپرلي په هکله وه رحمان بابا یې چې دا دستور دی چې له درد زبیرګي خیږي کني څو د رحمان له شاعرۍ پښتانه درلودلي دي د پښتنو په خاوره باندې چې کومې کیسې روانې دي د هغوی دوی ته ژور احساس دی او هغه د دوی په شعرونو کې مونږ واورېدل مونږ محسوسه کړې ده مونږ د دې پښتونخوا برخه یو یقینا چې دا خبره به خامخا کېږي ځکه چې شاعر د حالاتو د کوم ترجمان دی نو دغه زمونږ شریک اساسه هر یو په خپل ځای کار کې لګیا دی او دا که د پښتو
په وده او پرمختګ تمامیږي نو علاقې ته هم فایده رسیږي. ما یو وخت ویلي وو چې یو وخت کې زمونږ د خیبر ادم مرکز دا لنډي کوتل وو چې هلته ډېرې لویې سټې وې. حمزه بابا وو، ناظر شینواری وو، اکرم خان فاروق وو، سیدا خان شینواری وو، مراد شینواری، خاطر اپریدی. او بیا دا خبره راغله باړې ته. د باړې په خبره ډېر ښه لیکوالان پیدا شول، ډېر ښه شعرونه یې ولیکل، ډېره ښه شاعري مخې ته راغله. د هغو اثر په دې زلمو کې دی. نو یقینا چې موږ دپاره یو پلیټفارم ضرورت وي، هغه پلیټفارم یا د منظور حاجي معروف خان په شخصیت کې یا د نورو ټولنو په شا د دې ولاړې وي، نو دا به چې کوم دی مخ په وړاندې راځي او دوی به ترقي کوي. زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو سره د معروف کاروان شکریا ادا کوم او وخت هم نه اخلم ځکه چې وخت نازک دی او د شاعرانو عجیبه باندې یو دستور شروع کړی دی. پخوا به په مشاعره کې یوه کتاب یو غزل نیمو، نن سبا خو بس پوره دیوان درته ووایي. نو بیا چې ته نه تختیم باده او چې ته تختیم باده. نو یو غزل فرهاد صاحب زه تاسو سره شریکوم، هم د دې روایت په هکله کې زه لږ په دې شعرونو کې شوم یم. په ځمکه خیم اسمان مه راکوه، په ځمکه خیم اسمان مه راکوه او چې ځان مې هیر شي جهان مه راکوه. او ستا انتظار به مې ککی وسیزي، ستا انتظار به مې ککی وسیدي او زار دې له سترګو تاوان مه راکوه. او زما خو خپله خاکساري خوښه ده، زما خو خپله خاکساري خوښه ده او ما د کبر سامان مه راکوه. مننه چې زما خو مینه پښتون ماتیږي، زما خو مینه پښتون ماتیږي او چې بې پښتو شي جانان مه راکوه. او د بنګړو شرنګ دې زولنې ماتوي، د بنګړو شرنګ دې زولنې ماتوي او هسې پیغور د زندان مه راکوه.